السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، وایس میسیج هغه د کوم چې موږ په فیسبوک کې خپلو ملګرو ته اپلوډ کوو او خپلو ملګرو ته یو میسیج لیږو. وایس میسیج په مسنجر کې یو اپشن د وایس میسیج چې هغه موږ خپلو ملګرو ته لیږو، او که څوک مثال په مسنجر کې موږ ته اډیو راولېږي، هغه موږ څرنګه ډاونلوډ کړو. یو وایس میسیج وي، هغه که وایس میسیج وي، که MP3 بدله وي، که MP3 سونګ وي، هغه موږ څرنګه خپل موبایل ته ډاونلوډ کړو، خپل ګیلري ته، خپل موزیک کوم اپشن ده، کوم اپلیکیشن ده، موږ څرنګه خپل موبایل ته یې ډاونلوډ کړو. نو ګرانو ملګرو، موږ په دغه ویډیو کې تاسو دغه درخم څرنګه مثال موږ خپل موبایل کې وایس میسیج ډاونلوډ کړو له خپل فیسبوک له خپل مسنجر نه. نو ملګرو، تاسو به زما چینل خامخا سبسکرایب کړئ یې، کوم سبسکرایب کړئ نه سبسکرایب یې کړئ، او د بیل کوم آیکن چې دا هغه که داسې وي، بیا مثال ما د ویډیو نوټیفیکیشن تاسو درځي، نو خپل د بیل آیکن چې کوم ده هغه داسې کړئ چې ما هره ویډیو تاسو ته په ټایم ورسېږي. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درښیم چې تاسو څرنګه له مسنجر نه وایس میسیج را ډاونلوډ کړئ. وایس میسیج د ما مطلب دغه ده، کوم وایس میسیج چې موږ ته څوک راولېږي، داسې مثال جوړ دي، داسې مثال موږ څرنګه خپل موبایل ته راولېږو، خپل موزیک ته، خپل موږ میمري ته څرنګه راولېږو. دا ډېره اسانه طریقه ده. ډېر خلک استعمالوي دغه لپاره فیسبوک ډاونلوډر، خو بیا د ډېرو خلکو په موبایل کې مثال د هغومره ځای نه وي چې مثال د اپلیکیشن انسټال کړي، د موبایل ریم کم وي، بیا د موبایل سپیډ سلو شي. نو به زه ډایرکټ طریقه در وښیم دا څرنګه موږ خپل موبایل ته دا میسیج را ډاونلوډ کړو، وایس میسیج. دغه لپاره به تاسو لاړ شئ خپل کروم براوزر ته. کله تاسو کروم براوزر ته ولاړ شئ، نو دلته به تاسو سرچ کړئ فیسبوک. صحیح ده؟ نو فیسبوک تاسو سرچ کړئ، تاسو آی ډي به راواړوي. مثال په کوم آی ډي تاسو ته میسیج راغلی، هغه آی ډي به راواړوي، هغه آی ډي به تاسو خلاصه کړئ، او دلته به تاسو د میسیجانو دغه ځای وینئ، یا د میسیجانو ځای ته به لاړ شئ، په میسیج باندې به کلیک کړئ، او دلته به اول تاسو خلاص شئ مسنجر. خو تاسو به له مسنجر نه بیا ته بیک راسئ، او دلته به دا میسیجونه په خپله تاسو وینئ خلاص به. صحیح ده؟ کله چې دا میسیجونه خلاص شي، بیا به تاسو د هغه سړي آی ډي ته ولاړ شئ، کوم سړي تاسو ته میسیج رالیږلی ده، وایس میسیج سره رالیږلی ده، ریکارډینګ سره رالیږلی ده، یو MP3 بدله سره رالیږلی ده، د هغه سړي آی ډي ته به لاړ شئ، او د هغه سړي له آی ډي چې به هغه اپلیکیشن وایس میسیج ده هغه به ډاونلوډ کړئ. داسې ته ګوره، زه اوس لاړ شم دلته، بیا به دغه مثال کله چې موږ د هغه سړي په آی ډي کلیک کړو، که تاسو مسنجر یې، نو مسنجر هسې خلاص شي، تاسو به بیرته بیک کوئ. صحیح ده؟ دلته اوس میسیجان لیکلي دي. صحیح ده؟ چې هغه میسیجونه هم دي کوم چې ما ورلیږلي، دا ما ورلیږلی، دا بیا ده رالیږلی، دا دوه ما ورلیږلي، دا ده رالیږلي. صحیح ده؟ دا تاسو وینئ. نو زه اوس غواړم چې دا اپلیکیشن دا کوم هغه څه ده را ډاونلوډ یې کړم، پسې پرې کلیک کړئ، ډاونلوډ شو، اوپن یې کړئ، نو دا به مثال اوپن شي. دلته تاسو وینئ، بس دا اوپن. صحیح ده؟ نو په دغه طریقه باندې تاسو مثال که هر څه بدل څوک راولېږي، که مثال وایس میسیج په دغه طریقه تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دغه ویډیو مطلب ما دغه ده چې مثال ډېر خلک اپلیکیشن انسټالوي، فیسبوک ډاونلوډر، ویډمیټ دا شیان انسټالوي، د هغه بعد د دوی د موبایل سپیډ هم سلو شي او اپلیکیشن هم ځای ونیسي. صحیح ده؟ خو د ما مطلب دغه ده چې مثال د موږ په موبایل کې کوم اپلیکیشن مخکې ده، له هغه چې فایده واخلو. تاسو به ګورئ کروم کوم براوزر چې ده دغه، نو دا براوزر په هر موبایل کې وي. صحیح ده؟ که نو چې موږ سره یو اپلیکیشن پروت نو موږ بل ولې انسټال کړو، باید موږ له دغه اپلیکیشنه فایده واخلو. نو په دغه طریقه سره تاسو وایس میسیج کوم ده هغه په اسانۍ سره را ډاونلوډ کولی شئ. نو ګرانو ملګرو، کوم ویډیو ښه شوي ویډیو لایک کړئ، او کوم چینل سبسکرایب کړئ نه چینل هم سبسکرایب کړئ د نورو ویډیو لپاره، او د بیل په آیکن یې خامخا کلیک کړئ. ولې د بیل په آیکن چې تاسو کلیک کړئ، نو تاسو ته به د ما ویډیو تر ټولو اول تاسو ته درشي. نو ګرانو ملګرو، ویډیو خامخا لایک کړئ. ډېره ډېره مننه. د الله په امان.